باجوړ په اپریشن کې ابل او رسکمه کاروایی شوه د په هغه کې هغه یو کس چې دی بار بار به پوسټونه کول وي په دې اپریشن کې مې خور شهید شوه لک سات پس به وی مور مې شهید شوه او زما د خاندان پلان کې کس شهید شو پلان کې کس شهید شو او بیا چې کوم هغه تصویران او هغه کوم د هغه ځای حالات مونږ ته خلک راولېږي نو د چا صرف دا یو لاس یو ځای پروتي د چا د خپې جدا شوي دا بل ځای پرتي او دا عام دا باجوړ خلک دي چې هغې دومره په هغې په تکلیف کې دي او هغې ته باقاعده دا حکم جاری شوی دی چې تاسو د علاقو نه وځئ او دا علاقې تاسو خالی کړئ نو په داسې حالاتو کې به زمونږ پښتانه څه کوي ګوره د امن دپاره به مونږ آواز اوچتو د امن دپاره به چغم وخو خو د دې بنیاد هم کتل غواړي که نه چې آیا دا په باجوړ کې اپریشن شروع دی نو په دې کې اکثر علما چې دي نو هغه ګورې هم په دې باندې مکمل خاموش دي او په دې باندې تقریبا یو نیمه میاشت مخکې چې دا شروع کېده د اپریشن نو د کراچۍ یو مفتی صاحب دی هغه په دې باندې فتوا ورکړې وه که چېرې د شک په بنیاد باندې سل قسم ونیوي شي که نه نو دا خیر دی او د هغې نه تفتیش وشي او هغې له سزاګانې ورکړي شي او د هغې نه تپوسونه وشي نو دا اوس د علمي او د فقه د کمې قاعدې مطابق ته په شک باندې دومره کسان نیسې د شک څه شی دی لکه هغه دونه یو غټ مفتی صاحب دی هغه په دې باندې فتوا ورکړې ده بله دا فتوا هم ورکړې وه دا نن چې په باجوړ کې ده زمونږ دا بچي شهیدان کیږي زمونږ زنانه زمونږ خوریانې موریانې دا شهیدان کیږي نو په دې باندې هم هغه فتوا ورکړې وه که چېرې په دې جنګ کې داسې څوک شهید شي نو هغې د حکومت د خپل طرف نه دیت ورکي نو بس هغه دیت چې کوم دی هغه حکومت هغه د اعلان کړی دی وایي څوک چې د خپل کور نه بې کوره شو او یا پکې څوک شهیدان شو نو هغه ته به دونه پیسې میلاویږي او څوک چې د خپل کور نه ووتل نو هغه خاندان ته به 50,000 روپۍ میلاویږي نو د باجوړ چې کوم تکړه علما دي کوم تکړه خلک دي هغه راپاڅېدلي دي وایي تاسو 50,000 روپۍ یادوئ مونږ به تاسو له 1 لاک روپۍ درکو خو مونږ د خپلو کورونو نه مو وباسئ او مونږ ته څه مه وایئ او د دې ځای دا اپریشن چې کوم دی نو دا ختم کړئ نو اوس تاسو پښتنو له هم پکار دي که نه په بعضو مسایلو کې اکثر ماته مو وایي چې د پلانکې د کراچۍ مفتی صاحب او د پلانکي ځای مفتی صاحب او د پلانکي ځای مفتی صاحب هغه دا خبره کړې ده نو په بعضو مسایلو کې خو یاد ساتئ ګورئ دغه علاقې خلک چې په کوم مسله کې مبتلا وي نو د هغه ځای د علماو خبره منل پکاري د هغه ځای علماو ته پته لګي د خپلې علاقې تاسو لاړ شئ په باجوړ کې ولې مفتیان نشته د هغې نه تپوس وکړئ که نه په دې خیبر پښتونخوا کې مفتیان نشته غټ علما نشته د دې نه تپوس پکار دی که نه چې آیا دا کوم اپریشن شروع شوی دی دا په څه بنیاد باندې دی دا د څه د وجې نه شروع شوی دی نو زمونږ خلک چې کوم دي هغه بیا هم هغه مفتیانو پسې ځي او هغه مفتیانو خبرې چې کوم دي هغه په دلیل کې پیش کوي نو اوس تاسو ته زه وایم چې د دې په باره کې تاسو ته تپوس پکار دی چې دا مفتی صاحب چې دا خبره کړې وه او دا فتوی ورکړې وه میاشت نیمه مخکې چې ته د شک په بنیاد باندې دونه کسان هم نیولی شي او ته چې کوم دی که څوک پکې دغه شي هغې له دیت هم ورکولی شي نو اوس د پښتنو له اواز اوچتول غواړي که نه چې هغه دا خبره کړې وه هغه د ټولو ملیانو ته علماو ته پته ده چې دا خبره چا کړې وه خو بس دی هم مکمل خاموشه دي نو هغه ته هم اوس پکار دي راوستل غواړي که نه د علاقو کې ورله لږ چکر ورکول غواړي او دا بچیانې ماشومانې او دا زنانه او دا ورته خول غواړي امن ډېر زیات ضروري دی زمونږ که په دې علاقو کې امن نه وي نو زمونږ ما تاسو ته وي نه طالب محفوظ دی نه عام کس محفوظ دی نه زنانه محفوظ دی نه مدرسه محفوظ ده نه جماعت محفوظ دی دا ټول چې کوم دی په دې به اډو پته نه لګي چې چا په سر باندې څه ټیم کاڼې را پریوځي